که دې وظیفه له لاسه ورکړه، یو څه خفه کړې، د یو چا سره څه وینې ځورېږي ورته، د کورنۍ نږدې غړی دې له لاسه ورکړ، یا کوم ملګري په نیمه لار کې پرېښودې او درنه لاړ، یا کوم بل غم، تشویش او خفګان لرې، یوه قاعده درته ښیم. په دې قاعدې باندې د خپل حسرت، د خپلې پښیمانۍ، د خپلې کینې، د خپل کدورت او د خپل ځورېدو دغه اور په سینه کې مړ کړه. دا قرآني قاعده ده چې هر دغسې حالت سره مخ کېدی چې تا ځوروي، په تشویش کوي، دې وروسته دې په عذابوي، دا ځان ته وایه چې عسى ربنا ان یبدلنا خیرا منها. الله پاک ښایي تر دې بهتره بدله ماته راکړي. هر څه چې د له لاسه وتل، که دې ټکر کوو، که د کوم ژوند کې بالاخره ناخواله رامنځته کېده چې ته ورسره وروسته ځورېږي، کړېږي یا په تشویش یې، چې کله در باندې هر څه زورېدل، تشویشونه، خفګانونه، دا وایه چې عسى ربنا ان یبدلنا خیرا منها. ښایي الله پاک تر دې ماته بهتره بدله راکړي. ځکه یو حدیث کې راځي چې هر شی له انسان الله پاک اخلي، تر هغې ښه بدله ورکوي. تر ټولو ښه بدله بیا د صبر په مقابل کې جنت دی. تر جنته ښه بدله شته. الله پاک له تا مال اخلي، په بدل کې اجر درکوي چې ته صبر وکړي. الله پاک له تا اولاد اخلي، په بدل کې تا ته جنت درکوي چې ته صبر وکړي. دغه هر څه چې په مسلمان باندې راځي، د ده پکې ګټه ده. د مسلمان هر حالت د ده په ګټه دی. نوش جانې، خو په الله پاک باندې به بدګماني نه کوي، یقین به پې ساتي، او همیشه به همدا وایي چې ښایي الله پاک د دې ښه بدله ماته راکړي. بس همدا ټول تشویشونو، د خفګانونو، د کینې یا د حسادت په اور به دي اوبه اړولې او سینه به دې پاکه صفا کړي.